ختیز دهلیز سره یو کړي مولا سنا او ذهننا د وطن په جوړولو کاروان د وطن د کابل ننګرهار لویه لاره لویې لارې او سړکونه د بشري ټولنو او هیوادونو ترمنځ د پیوستونو او اړیکو هغه وسیله ده چې نه یوازې د سوداګرۍ لپاره موثریت څرګند دی بلکې د لرغونو زمانو راهیسې د تمدنونو کلتورونو بیلابیلو تهذیبونو د پیژندلو او وړلو راوړلو په چارو کې ټاکونکی او ګټور رول هم لوبولی دی په لرغونې نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو جوړېدل او د هغو اړیکو پایښت په زیاته پیمانه د سوداګرۍ او تجارتي لارو پرانستلو او ودې ورکولو چارو تر اغیز لاندې پاتې شوي دي په ځانګړي ډول هغه وخت چې د سوداګرۍ لپاره بحري لارې نه کارول کېدې او یا د ځمکنیو لارو په انډول ډاډمنې نه وي هغه وخت د هیوادونو ترمنځ وچو ځمکنیو لارو زیات ارزښت درلود د همدې ارزښت پر بنسټ یو شمېر لارو او پر دې لارو پرتو هیوادونو نړیوال شهرت ترلاسه کړ چې له دې یوه هم د ورېښمو تاریخي لاره ده د ورېښمو لاره چې تاریخي مخینه یې له میلاد څخه څو پیړۍ اوړي له هند او چین څخه پیل او بیا د لرغوني افغانستان د مهمو ستراتیژیکو او سیاسي مرکزونو څخه تیریدله او تر روم پورې رسیدله په دې لاره یوازې سوداګري نه بلکې د دریو لویو وچو هیوادونو شاهانو د هنر او ادب څښتنانو سفر کاوه هر هغه هیواد چې د ورېښمو لار به پرې تیره شوې وه مکلف و چې مسافرو لپاره ډاډمن امنیت رامنځته او ښکلي کاروان سرایونه جوړ کړي دې لارې په خپله ټوله 8000 کیلومتره فاصله کې 970 کاروان سرایونه درلودل هغه لارې وي چې هغه په افغانستان کې پخوا د ډیرو بنیادي او په حساب کلاسیک ډول باندې به کوم انتقالات کېده نو هغې ته به د ورېښمو لار ویل کېدې مثلا په شمال کې به د چین او د افغانستان یا د نورو لارو په منځ کې به چې څومره تجارتي اموال انتقالېدل دې ته د ورېښمو لارو نوم کارول کېدو ولې اوس چې زمونږ د جلال آباد او د کابل ترمنځ یا د ننګرهار او د کابل ترمنځ چې کوم نوی سړک د اسلامي امارت په نوي راتګ سره د دوی دغه پروژه غواړي چې مخته ویسي نو دغه لاره د دې ارزښت د هیوادونو دپاره په اقتصادي لحاظ باندې ډیر زیات دی یو خو دا دی چې د هیوادونو په منځ کې به هغه رقابت چې هیوادونه غواړي چې د اقتصادي سیالۍ رامنځته کړي کولی شي د دې لارې نه دوی خپل ټرانزیټ ته وده ورکړي او همدا ډول هیوادونه خپلو صادراتو ته توجه وکړي چې خپل صادراتي اموال نورو هیوادونو ته انتقال کړي او بل د امپورټ یا د تولید د وارداتو په برخه کې دوی کوشش کوي چې هغه اموال چې پخوا د سختو په سختۍ باندې را انتقالېده یا د فضا د لارې مصارف پرې ډېر راتله نو هغه هیوادونه چې په دې لاین کې پراته دي د ټرانزیټ په حساب باندې په دوی باندې به په وارداتو په برخه کې به ډېر کم مصرف راشي تاریخي لار چې وه هغسې زړه لار باندې مونږ بولو اوس او په هغې به پخوا وخت کې اسونه تله اوښان به تله او د پیلان به یې رسله دغلته یو رباط په نامه ځای و دې کې به یې اړول او دې کې به بیا دمه کوله او شپه به یې کوله بیا به یې دې ځای نه بیا انتقالول یا به پورته تله یا به کښته تله په دې ګندمک ساحه کې په دې ساحو کې دغلته د خوږیاڼو طرف ته یو ساحه ده چې دغلته به اکثره شاهانو دمې کولې د دوی کاروانونه به چې په دې لارو تېرېده نو دوی سره چې کوم تجارتي اموالو د دې سیمو نه به انتقالول نورو سیمو ته یا د پېښور نه به راتله نو د دوی د دمې زیات دا و د دې هدف به دا و چې دوی دغه خپل کم وسایل چې دي یا کم عراده جات چې دي دوی دلته په حساب هغه ترمیم کړي بیا یې ورغوي او بیا د دې د لارې نه دوی کولی شي چې مطلب هغه سیمې چې دوی هدف دی او ټارګټ دی هغې ته انتقال وکړي